د هیواد سرحدي پولیسو په کابل نړیوال هوایي ډګر کې هغه کسان نیولي چې غوښتل یې په پاکستاني جعلي پاسپورټونو او نورو جعلي سفري اسنادو بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي. سرحدي پولیسو دغه اشخاصو غیر قانوني سفر هڅه شنډه کړه چې غوښتل یې په جعلي سفري اسنادو خارج ته سفر ترسره کړي. دغه اشخاصو د یو مقدار پاکستاني کلدارو په بدل کې پاکستان هیواد دننه جعلي پاسپورټونه او سفري اسناد جوړ کړي وو چې غوښتل یې په دغو جعلي اسنادو افغانستان څخه په نړیوالو پروازونو کې خارج ته سفر ترسره کړي. د سرحدي پولیسو لخوا ونیول شول. زه په موبایل کې واتس اپ باندې یو پاکستاني ایجنټ سره په رابطه کې سوم ماته ویل د تاسو دې ته اړ او 10 لک روپۍ په بدل کې ماته افغاني پاسپورت او پاکستاني پاسپورت جوړ کړ او ماته ویل چې زه به تعالی کابل نه په بحرین ته بیا یم په افغاني پاسپورت باندې هغه نه خلل په پاکستاني پاسپورت باندې ورستاړم مسعودي. سرحدي پولیسو لخوا د افغان پولیسو لخوا زه ونیول سوم او ما مخیرات وکړ. زه سمه د سعید او چې ونه خیمه ٹھیک ده ټول ځوانانو ته دا پیغام دی د پاکستاني ایجنټ په هغه کې دوکه نه سي دلته سراغلی اندا به ماغي. یو د نیول شوی کسانو په پاکستان هیواد کې دا جعلي اسناد جوړ کړي وو او غوښتل یې چې د افغانستان له لارې سفر وکړي چې سرحدي پولیسو یې پر وخت مخه ونیوله. ټولو هغو مسافرینو ته خبر ورکول کیږي چې د افغانستان هوایي ډګرونو څخه غواړي خپل سفرونه ترسره کړي. زموږ ځواکونه په هیڅ صورت کې تاسو ته د غیر قانوني سفر اجازه نه